بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې ماته ویل کېږي ستاسو ملګری صابر جان. قدرمندو کتونکو د انسان بنیادي حقونو کې د هغه دپاره د صحت مراکز چې کوم وي هغه ډېر لازمي وي. مطلب مې دا هسپتالونه BHO دا ټول هر یو څیز د انسان بنیادي حقونه دي. دغه بنیادي حق میرا سورزي پایان دی وخت کې زه په مټې بچي کې ولاړ یم او مټې بچي ته راغلی یم. دلته زما په شا باندې چې تاسو ته دا کوم ځای ښکاري که نه، نو دلته مخکې یو ښکلی بلډینګ و، هغې ته یې ویله BHO. دلته به هغې کې هر قسم سهولت موجود و، خو هغې نه پس دا ولې وران شو؟ د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته میلایي په دې ویډیو کې. نو اوس دلته مخکې ګیټ و، په دې ګیټ باندې به زه اوس ورننوځم او تاسو ته بیا زه ښیم چې آیا دا ولې وران شو. د دې ټولو سوالونو جوابونه تاسو ته په دې ویډیو کې میلاویږي. دا ویډیو پوره وګورئ، راځئ موږ سره. قدرمندو کتونکو دا هغه BHO ده. دلته بلا ښکلی بلډینګ و. دلته په دې وخت کې موږ سره د دې چې کوم هغه ورکرانو دلته بیا کار کولو هغې موږ سره موجود دي، هغې سره هم خبرې اترې کوو. تاسو راځئ موږ سره. السلام علیکم جی. سلام. خیر دی جی، ستاسو نوم څه دی؟ منهاج حسین. منهاج حسین میرا سورزی. اول خو راته دا ووایئ د دې مکمل پته. د دې خو میرا سورزي پایان دی اصل کې، دا مکمل پته. ښه جي ښه. دلته BHO وه؟ دا BHO وه جي، غټه BHO وه. زه چې کوم ځای کې ولاړ یم دا د ډاکټر آفیس و. دلته EPI روم و. دلته ورسره خوا کې چې کوم EPI والا سره خوا کې کوم د دې چې میډیسن والا سټور و، دا 3 روم و. دلته شاته چې کوم تاسو ته دې خوا ښکاري دغه لیبر روم جوړ شوی و تازه 2017 کې. بیا چې کوم اعلان وشو چې دا BHO ختمه شو او اوس دا RHC شوه، نو هغه تقریبا په یو میاشت کې مکمل 2 کوارټرې وي. یو پکې بنګله وه د ډاکټر چې کوم رهایش دپاره وه. دا 2 جرب ځای دی، 180 مرلې ځای ده. نو موږ ته هغه سهولت اوس نشته، موږ یې د سهولت نه محروم کو. 2017 نه اوسه پورې موږ ته هغه سهولت نشته. ما ته ټیسټ ضرورت دی، لیبارټري نشته، ما ته الټراساوند نشته. زما مریض چېرته لاړ شي؟ کم سے کم زما میرا سوریزي ایریا تمام 65-70 هزار عوام دي دلته پراته. دغه آبادۍ خلک چېرته لاړ شي؟ په دې باندې خو به خبره کوو، دغه آبادۍ باندې هم خبره کوو. خو زه ویم چې تاسو به مخکې دلته کار کولو، تاسو سره دلته څونه سټاف؟ موږ سره دلته ډېر سټاف و، تقریبا 34-35 سټاف خو موږ سره صرف د پولیو و. دې کې موږ سره مارلین والا و او ډاکټر چې کوم د هغه خپله عمله وه ګورنمنټ والا، هغه دغه 10-15 کسان دغه و. صحیح. دا راته ووایه دلته اوس د دې عوامو ته خو به ډېره مسله مخکې به 200 کم سے کم پر ډے موږ دلته پیشنټ راتله. 200 کم قسم پیشنټ؟ هر قسم به راتله. خو دلته مسله دا ده چې اوس موږ ته که BHO شي که RHC شي، موږ ته سهولت پکار دی. لیبارټري پکار ده، موږ ته چې کم دی الټراساوند پکار دی، لیبر روم پکار دی. اهم مسلې زموږ دغه دي. دا BHO جوړه کړې چا وه؟ دا ډېره مخکې جوړه شوې وه. د دې منظوري چا ورکړې وه؟ بس دا به ډېر مخکې نه شوی، هیلث چې هر چا کړی وه کوم وزیر به خو ډېر مخکې زموږ د پیدایش نه مخکې جوړه وه. دا راته ووایي چې دلته بیا دا چې درته یې ویل چې HRC یا چې دا لویه و، نو دا دغه چا ورکړې منظوري؟ دا خو شاه فرمان صاحب دلته راغلی و، هغې اعلان وکړو چې دا RHC شوه. نو بس هغې نه دې خوا دې په یو میاشت کې اډر راواغستو او مکمل تاسو وګورئ دا هغه آبادي ده چې صرف هغه ټکه ټوکه دغه پاتې نور هغه بنیاد یې مولا وخو. ټیکهدار ډېر تیز کار روان کړی و چې RHC جوړېږي. نو بس دغه ستاسو نظر ده چې ستاسو RHC ده. او ستاسو اوس چې دا کم نوی سانټر دی کوم ځای کې؟ دا مټې بچي چوک کې زموږ اوس نوی سانټر دی. موږ یو 4 دوکانونه دي، یو لږ شان ځای دی ورسره. نو بس په هغې کې مشکلاتو سره عوام هم سره دي او لګیا یو، بس ټکه ټوکه کار پکې روان دی. قدرمندو کتونکو تاسو ته موږ دا BHO ښایو، دې ته به اوس BHO ویلی؟ جی بلکل، بس اوس BHO زړه BHO ده که نه. دې ته خو ما داسې ښکاري په ایمان زه یم ساران ته راغلی یم او دا واقعي چې هغه میره کې چې هغه کوم هغه غټې ساراګانې نه، بس هغه شی یې جوړ کړی دی. څه وخت کې دلته وي ښه بلډینګ و. بلکل حقیقت دی، دا ښه مزېدار دلته بلډینګ و. دلته 2 پکې صرف کوارټرې وې د چوکیدار دپاره یا بل کس چې کوم دلته اوسېږي 2 هغه وې. د چوکیدار دپاره هم پکې ځای و. اوس او دا سرکاري ځای؟ دا سرکاري ځای، دا 180 مرلې ځای دی، 2 جرب دا ګورنمنټ ځای دی.
والله حیران شوم زه یم زمونږ د عوام ټکسونه ورکوي که نه ټکسونه یې دې دپاره ورکړي وو چې جوړ که او یو میاشت پسې وران که ټکسونه لاړه په سره ماړو شو او دا ځایونه چې زه ورته ګورم په والله خفه کېږم په دې چې زمونږ د غریبانان به چېرته دي اوس به دې دپاره چې کوم د صحت هغه مرکز و هم غرق شو تباه شو یو وړوکی ټسټ هغه د شوګر دی هغه د زیړي دی هغه د ټایفاید دی زه اوس کوم خوا لاړ شم زه کوم خوا لاړ دا 60-70 هزار خلک چېرته لاړ شي چېرته لاړ شي او دې نه مخکې به دلته راتله دلته به راتله 200 پیشنټ به د ورځې راتله تاسو سوچ وکړئ ډېر شی و ډېر شی دي د دې د میرې دا خلک دوی خو غر کې کتابې که دی موږ بالکل هر یو سهولت نه موږ محروم شو موږ به د عوامو سره هم نشته هیڅ هم نشته موږ سره اوس لیبر روم نشته LHV شته لیبر روم نشته سهولت نشته ډاکټر شته هر څه شته خو موږ ته هغه سهولت نشته ډېر خلک داسې دي وایي موږ له دا څیزونه جوړ کوي تاسو له جوړ کړي تاسو نه وران که موږ نه روان که جي موږ د اوښ په شا سپو خوړو بالکل جي قدرمندو کتونکو تاسو ته موږ د بي ایچ او لکه داسې ښایو که نه او ګورو درته چې هغلته چې کم بنیادونه هغه به ورته وښایو ځکه چې دا غریبانان به وایي چې زمونږ هم دلته څه وخت کې بي ایچ او والله خفه شمه دله بالکل بس دا EPI روم او چې کوم دلته میډیسن روم دا ټوټل دا هغه ځای دی دغه مخکې 2 کوارټرې وې رهایش دپاره دلته ډاکټر صاحب چې کوم خپل یو رهایش دپاره بنګله وه سرکاري چې کومه وه چې څوک برالو رهایش پې پکې هغه پکې دلته ګیټ و ډېر مزېدار بلډینګ و 2 جیره بلډینګ ډېر مزېدار ځای لیبر روم و دلته مخامخ صحیح نو تقریبا هر څیز پکې برابر و او څه وایي چې دا کوم د لویولو دغې چې دله درکړی و که نه RHC نو په دې باندې څونه لګت خو یې راتلو دی 18 د پاسه میلیون هغه کې ورکړي دي په دې بورډ باندې تصویر باندې شته ها یا تصویر تاسو وګورئ دغه شی دی نو بس 2017 نه دی خو موږ هم دغسې حالات کې یو چې موږ ته هېڅ سهولت نشته موږ د کتونکو ته دا ځای لږ ښایو راځئ موږ سره کتونکو هغه ځای ته مې راوستی کوم ځای کې چې اوس دی کار کوي دا وړه غونته بي ایچ او ده هغه چې کومه غټه بي ایچ او یې خو یې وله په سر مړه کړه د دنیا پیسې یې پې ولګولې هغې نه پسې ورته ویل دا د لویو دا د هسپتال کوو د هسپتال په بانه باندې وله هغه وران کو دا 4-5 دوکان یې وله ورکړه وایي دا ستاسو دپاره دا غټه بي ایچ او ده ډاکټر صاحب نو ته راشئ دا تاسو که ما سره لږې خبرې وکړئ د دې ځای تاسو کرۍ ورکوئ او جي ښه او دا څه شی دا شاته دی چې میډیسن سټور دی زموږ سره اوس زموږ میډیسن راځي دلته او دغه تاسې حالات وګورئ دغه میډیسن سټور دی دغه بل روم موږ سره راځئ راځئ اوس موږ دننه ځو لار دی قیمتي دا پکې موږ سره الماری دغه حالات دي راځي دا ایلار دی کې زموږ ویکسین وغیره څومره چې ټول دی کې پراته وي او دا د دې دپاره دا دوکان اوس صحیح دی نو بس دا اوس مجبوري ده دا هم له شکر دی چې موږ سره د ناظم ټایم سره هیلپ دا وکړو چې فی سبیل الله دا ځای راکړو بیا هغې نه پس دلته رینټ شروع شو دا فی سبیل الله سټارټینګ کې موږ سره خو هېڅ ځای نه و ناظم صاحب موږ سره ولاړ دی قدرمندو کتونکو هغه سره هم خبرې اترې کوو ها جی دا د سټاف روم دی ښه جي ښه ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې کوو کینې ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب تاسو مخکې اخواتنې چې کومه بي ایچ او وه تاسو به هغې کې کار کولی نو زما خو دلته 6 میاشتې وشوې چې دلته دی دا اوس مخکې هغه بي ایچ او و خو بس وران شو اوس بل دی وایي او د مخکې د ریچي د هغې هغه شوې ده بس هډي مالې شو تر اوسه پورې او تاسو له دلته روزانه څونه پیشنټ راځي مونږ ته روزانه اوس خو چې میډیسن بیا زیات راځي اوس 20-30 پورې اوس هم راځي 20-30 پورې دلته کم داسې مریضان راځي چې تاسو یې ریفر کوئ بیا مونږ داسې مریضان ریفر کوو چې کوم اوس درد وي اپنډیسایټس یا ریفر کوو یا داسې هغوی چې دلته علاج نشي کېدی ټیک شو د کرونا ورغه مونږ چې سسپیکټډ کیس یي تبعي زکام بیمارۍ خوږېږي یا داسې سلامي پکې بیا د هغې دپاره ټیم دی هغه مونږ هغې ته ورشو هغه بیا ریفر نو تاسو څه غوښتنه کوئ چې تاسو له دلته کم څیزونه درکړي اویلیبل کړي چې هغه تاسو بیا کوئ او دلته تاسو سره موجود دی چې څوک بیا ریفر کوئ نه نو مونږ ته بس میډیسن چې او فی الحال خو ټیسټونه اویلیبل دي که نه
دلته تاسو سره لیډ ډاکټر شه لیډي زموږ سره ایلیچوي شته EPMT ښه جي هغه دی ښه جي ښه ډاکټر صاحب بله دا خبره چې تاسو له دا BHO لویه کې نو ښه نه ده نو RHC منظوري شوې ده که نه دا خو په رینټ باندې دا 4 دوکانونه یې نیولي دي او هغه موږ وایو چې وشي ښه ده که نه نو دی کې څومره ټیم تیر شو وي دا نه ده شوې له نو اوس د ګورنمنټ کار دی نو تاسو غواړئ چې دا وشي که نه بلکل موږ خو د عوام غواړي چې دا وشي تکلیف ډیر زیات دی ما خو دا وکته د عوام دلته خو راته شو بلکل تکلیف دی دا د روډ غاړه ده او دا په رینټ باندې نیولي دوکانونه غوندې دي په یو کې سټور دی یو کې PI سنټر دی یو دا ډسپنسري ده واخوا د ایمو هغه ده نو دلته که مریضان د 4-5 زیات راله نو بیا به تاسو خامخا وایي چې تاسو دا دوه لږ بار وځئ دا 3-4 مریضان زیات شو بلکل پلین کوو که نه کوشش کوو چې موږ هغه خپل کار ټیکو چلوو خو په کار ده چې جوړ شي RHC چې زر تر زره جوړ شي ډیره مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني دا میډیکل افیسر روم دی دی نه زه خبره اتره کوم چې دلته دا د ډاکټر صاحب روم دی او څنګه جی لیو باندې نن چټه باندې نن په چټه باندې دی او دلته چې دا کم مریضان راځي دا خو به ډېر راته شي بالکل تکلیف ډیر دی بس دا حالات دي تاسو چې تاسو ته ګورم تاسو ورتیږئ دلته نو دا حالات دي څوک بس مونږ ته ضرورت دی دلته مونږ سره بنیادي سهولت مونږ سره نشته بنیادي سهولت مونږ سره لیبارټري ده هغه نشته ټیسټ دپاره مونږ چې پېښور ته یو د شوګر ټیسټ څه شی دی مونږ هغې دپاره هم دلته کې غټ تکلیف کیو ریفر کوئ ریفر کو چېرته لاړ شو لکه نشته را سره الټراساونډ نشته لیبارټري نشته نو دغه مسایل دي مونږ ته او موږ سره نایب ناظم هم ناست دی که نه زرولي خان صاحب ناست دی قدرمندو کتونکو هغه سره هم خبره اتره کوو السلام علیکم زرولي سلام ډیره مهرباني زما نوم زرولي خان دی د VC 218 نایب ناظم یم چونکې د هسپتال لا 4 کالو شو چې دی درجه ورکړې وه د BHO نه RHC ته هغه ټیم کې زموږ منسټر چې کوم شاه فرمان او چې زه په هغه کوم چې دی هغه افتتاح کول او هغه بلډینګ 16 کروڑ یا سه اعلان کول زه په خپله موجود وم او نو هغې مونږ سره دا وعده کړې وه چې انشاءالله 2 سال کې به دا چې کوم دی نو مونږ RHC درجه والا ورکړو او څونه وخت شو اوس تقریبا 4 کالو شو 4 لګبګ دغسې تقریبا شو په دې 4 کالو کې مونږ ډیر کوشش وکړو صحیح خبره ده دې ځینه وفد زه په وفد کې نوم ګورنر له لاړم دی ګورنر چې شو په دې اوس وخت کې کال نیم مخکې خو چونکې هغه بالکل انکار وکړو هغه ویل چې یاره دا حلقه اوس ما نه تللې ده او دې کې زما څه کردار نشته دی حالانکې تاسو ته پته د دې ټینډر شوی دی مونږ سره هر څه موجود دي صحیح د هغې نه بعد بیا مونږ قانوني جنګ شروع کړو مونږ چې کوم خپل MPA دی خوشدل خان هغه ته مونږ ویل چې یاره داسې کار دی چې صاحب چې مونږه دا خلک ډیر بیکورډ خلک دي ایجوکیشن کم دی او دلته کې دا یو واحده سهاره زمونږ دی BHO وه چې د صحت هغه ګزاره به یې کوله ښه وه دا بنیادي مرکز جی لکه د EPI والا چې کوم ملګري دي او کوم ټول به دلته کې ښه یو خو تاسو ته پته زمونږ خلک پښتانه دي میره د زنانه راشي نو دلته په دې سړکونو ولاړې وي او هلته به د عزت په دایره کې ناستې وي هغه عزت خو مونږ نه لاړو لرې کړو بیا هغې دا خبره وکړه چې یاره زه به دې کې ګورنر وزیر اعلی ته چې کوم دی نو لیټر کوم چې یو قانوني دایره کې مونږ لاړ شو هغې نه بعد چې کوم دی ویل چې یاره مونږ اسمبلی کې په دې باندې بحث کوو هغه مو شو چونکې اخباراتو کې مختلف راغلي چې اپیسونه هم ما سره خبرې خوشدل سره کولې جی خوشدل سره هغې بیا دواړه چې کوم پوینټونه ما تاسو ته ویل چې یاره په اسمبلی باندې پلور باندې او په وزیر اعلی هاوس لیټر باندې هغې باندې هغې سیکشن وانغستو نو دا کیس اوس مونږ های کورټ ته یوړو زه او زما ناظم چې کوم دی محمد حسین سابقه ناظمان چې مونږ کوم یو مونږه دا کیس چې کوم دی های کورټ ته وړی دی تقریبا 3 میاشته زمونږ ورکې 4 تاریخونه شوي دي یا 3 بیا ورکې چې دا کورونا راله دا یو اساس معامله وه نو په دې وجه د معامله ډیلی شوه خو چونکې اوس زمونږ نن چې کوم جمعرات دی نو هر میاشت کې په یو جمعرات زمونږ هغې هغه های کورټ کې دغه کېږي فیصله جج نو اوس مونږ د حکومت نه خو امید ختم دی ځکه چې مونږ کوم آپشن استعمال کړي اوس د های کورټ طرف ته سترګې دي چې دوی څه کوي او بله خبره ده چې لکه کومې پیسې منظوري شوي دي نو هغې باندې دا کار کېږي دغه پیسې چېرته لاړې او جی دا مونږ زه تا ته هم داسې خبره کوم چې دا 16 کروڑ 80 لاک لګبګ یا 18 کروڑ 17 کروڑ روپۍ دي همدغه لګبګ دي چې هغې کوم ملان 16 کروڑ 80 کړی و ټیم سره خو بیا اخبار کې بعد کې 17 کروڑ څه به و نو هغه چې کوم دی ټینډر شوی دی ټیکهدار ته حواله دی د هغې نوم شته دی مونږ سره هغه ریکارډ مونږ سره موجود دی خو فنډ نشته دی
دا 4 کالو شو دا فند چېرته تللی اوس موږ ته دا بد نشته دی دا 50,000 آبادي د دواړو ویلیج کونسلو یو یونین کونسل دی 218 219 صحیح ده او 50,000 آبادۍ باندې دغه یو بیسیک شی و چې هغه هم دي نه موږ او اوس یې د لا څلور دوکانه درکړي دی دا 4 دوکانه هم زمونږ دا کمپس ناظم چې دی الله دې د هغه عزت وکړي چې هغه په ایمرجنسي کې جوړ کړه کني دا هر څه مونږ نه تله دا خو د هغې زه هر د دې نه مخکې ما مختلف چینلز له انټرویو ورکړي دي همدا خبره ما کړې چې دا شکر دی چې زمونږ ناظم صاحب ښه دی نو هغه والا دا چې کوم دی ورکړ او هغې دپاره مونږ بیا ډېرې منډې ترډې والي اوس مونږ صرف دا انتظار دی چې آیا مونږ له های کورټ انصاف راکوي نه راکوي صحیح که های کورټ انصاف را نه کو نو مخکې مونږ یو بل لای عمل هم تیار کړی خوا چونکې مونږ مخکې نشو اوټ کولی او به مونږ د علاقې مشرانو سره کینو په هغې باندې به خبره کوو یو خو دا کرونا ده نو نن زه صرف د هیلت په باره کې ځکه وایم چې دا مسله اساس ده دا د انساني ژوند سره لوبې کول ده کړي دي چې دا چا چې کوم دی نو منسټر هغه ټایم ده لوبې کړي دي بل چا نه دي کړي مونږ څه سیاسي دغه نه استعمالو چې ګني مونږ تاسو په خپله هر څوک ته ګراوند ریالټي مو کته تاسو زمونږ دغه بي ایچ او ته مرالي چې کوم په دوکانونو کې ده او تاسو زمونږ هغه بي ایچ او مو کته چې کوم د سی درجې دپاره خواره پرته ده بالکل ټیک ده که نه جي نو انشاءالله زمونږ خو دا کوشش دی چې قانون په دایره کې مونږ جنګ وکړو او ویې ګټو امید هم د های کورټ نه شته دی چې هغې زموږ په حق کې فیصله هم راکړي ځکه چې دا زموږ حق دی مونږ سره هر څه موجود دی ټینډر هغه نوم هغه کوم ټیکهداره یو شی موجود دی نو انشاءالله زموږ دا دغه دی د هغې نه بعد به بیا خپل یو لای عمل تیار وکړي ډېره زیاته مهرباني جي ډېره زیاته شکریه قدرمندو کتونکو خبره اصل کې دا ده چې دا یوازې د دې ناظم مسله نه دا یوازې د ډاکټر مسله نه دا یو د 50,000 آبادۍ مسله ده دا 50,000 آبادي دا به چېرته ځي که دا په دې څلورو دوکانونو باندې کار نه کېږي دلته موږ سره عوام هم ناست دي د هغې نه تپوس کومه دلته موږ سره عوام دي او دغه عوام په کومو څیزونو کې ککړ دي نن سبا او دی بنیادي سهولتونه ورسره شته او که نه نو د نه پهلې د نوم تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم بل السلام نوم دې څه دی محمد فاروق جی فاروقه مخکې به دلته درته سهولتونه وو یاره جی مخکې دلته زمونږ یو هسپتال و ښه غټ او هغه تقریبا دا کسان رال چې مونږ دا ورانه و تاسو له به 3 چت هسپتال جوړو هغه هسپتال دوی وران کو بس هغې نه چې غیب شوي دي بس بیا نه دي مونږ لیدلي چې کمې پیسې وي هغوی دوی والي دي زمونږ د علاقې چې کوم ناظم دی هغه ارجنټ کې دا 3 دوکانه مونږ دپاره جوړ کړل دلته مونږ ته ډېر سخت تکلیف دی کومه دا پلونه دی دا زنانه راځي دا اوبه دي جي او بس سخت تکلیف دی زنانه د شپې چېرته ناجوړه شي تاسو خو بیا خامخا بیا هسپتال ته بولئ چې مونږ ته دوی ویلي چې دلته به 24 ګنټې سرویس یې پوه شي نو هغه هسپتال خو مونږ ته جوړ نه شو او هغه کمې پیسې دی هغوی دوی ووالې دا 3 دوکانه یې چې د دوی مونږ کرایي ورکوي دا کم ډاکټران چې دي او د هغې نه بعد مونږ ته دلته هېڅ قسمه چې کم تکلیفات دي نه الټراساونډ شته نه ایسري شته یو شی هم دلته مونږ ته موجود نه دي چې په سر دړې صرف راځه ګینې بیا مه راځه یاره جی هېڅ شی هم نه دلته مونږ ته یو سهولت هم نشته دی جی مونږ بس دا کم ایم پی ایګان دي ایم این ایګان دي د دوی نه مونږ بس ډېر خفه یو جی قدرمندو کتونکو ما تاسو ته د میرا سورزي پایان چې کوم هغه بنیادي مسله وه هغه مې تاسو دپاره راوړه پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم خپل کوربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان